میم خبر اشرف غني د اسلام د صدر تاریخ ته په اشاره کې تازه ویناوي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په موقع د ورځې میم خبر ته اشرف غني د اسلام د صدر تاریخ ته په اشاره وویل چې څنګه امکان لري هغه حقوق چې په کعبه شریفي کې روا دي په کابل او کندهار کې ناروا وي. غني په افغانستان کې د ښځو د حقونو سلب کول د مشخصو افرادو تعبیر او تفسیر یاد کړ. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت او فرهنګ په اساس ښځو ته حقوق قایل دي، خو په دې اړه ډیر وضاحت نه ورکوي. طالبانو د 2021 د اګست په میاشت کې له کابل څخه د محمد اشرف غني له وتلو وروسته واک ترلاسه کړ او په ښځو یې کلک بندیزونه ولګول. طالبانو د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو په تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مشارکت بندیزونه ولګول او نور محدودیتونه یې هم وضع کړل. نړیوالې ټولنې د طالبانو دا پریکړې غندلې او له هغوی څخه غواړي چې افغان نجونو او ښځو ته د اساسي حقوق ورکړي. اشرف غني دا بندیزونه استبداد ګڼي او وایي چې استبداد په اسلامي کې ځای نه لري. نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې فشار راوړي دي چې په ښځو باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. دا چې هم د کله خبر تر بیا خیر چارې ښه وخت.